د ګیان خلک وایي چې د افغانستان د اسلامي امارت ترڅنګ بېلابېل خیریه بنسټونو د موقتې سرپناه خوراکي او غیر خوراکي توکو لاسنیوی کړی، خو غوښتنه کوي چې د زلزله ځپلو کورنیو لپاره دې ورته دایمي کورونه جوړ کړي. دلته دا د کورونو دغه ژمی روان دی او هېڅ طریقه شته نه ده، خور غریب یې. میږي لارې ډېرې خرابې دي، سکولونه هم سره ړنګ دي، کورونه هم نشته. حکومتي او د بیلابیلو بنسټونو استازي هم وایي چې د دې خلکو د غوښتنې په اساس دې ورته بنسټیز کورونه جوړ شي او د ژمي تر راتلو مخکې دې د دې خلکو غوښتنو ته حل لارې ولټیږي. اوس نور د کور د جوړولو ضرورت ډیر دی، د نغدو پیسو ضرورت ډیر دی او هغه ډیر زیات کومکونو ته ضرورت لري. یو کور که سړی به راوردو کې چې یو کور که درې وتاکه کور جوړی نو به په څو جوړیږي او هغه کورونه چې فقط چاکونه یې کړي دي هغه هم برته نړېدل غواړي. داسې کور داسې کسان نه دي چې درد یې نه وي لیدلی. د اکثریتو 95% کورونه ویجاړ شوي دي، چغ شوي دي. دوی دې ته ډېر زیات اړتیا لري چې دوی ته کورونه جوړ شي، نور سیستمونه ورته برابر شي، نور سیستمونه ورته عیار کړو. د یادونې وړ دی چې له دې وړاندې هم د یو خصوصي شرکت او د ټولګټو چارو د ریاست له لوري یادې ولسوالۍ ته د غځېدلې لویې لارې ډیری خراب ځایونه د موقت وخت لپاره جوړ شوي دي. دا د ګیان ولسوالۍ د هزار کلی دی. په دغه کلي کې په کوم کور کې چې موږ ولاړ یو د همدغه کور 15 وروڼه په دغه کور کې ژوند کاوه چې په دې کې داسې ورور هم و چې د دوی په اصطلاح په سیمه ییزه اصطلاح باندې میراته شوه. د دې سیمې خلک پاکو اوبو، د ماشومانو درملنې، روغتیایي مرکزونو شتون، د ښوونځیو شتون یو بله غوښتنه ده چې باید په دې سیمه کې جوړ شي. رحیم خان خوشحال، د افغانستان ملي راډیو تلویزیون، د پکتیکا ګیان ولسوالۍ د هزار کلی.